بچې ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو ډېر ښه طریقې سره د ناصر خان صاحب د برکت شاه صاحب او زموږ د نورو ملګرو د دې بچو دا ټول خبرې واورېدې ډېر په ښه انداز سره او ډېر په جذبې سره. تاسو بچې څنګه چې ډاکټر علامه محمد اقبال مصور پاکستان، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت، مرد مومن 9 نومبر 1877 کې په سیالکوټ کې پیدا شو. د پاکستان دپاره دا یو ډېر لوی نعمت دی. بچي د هغې وجود دا د پاکستان په جوړېدو کې د هغې د وجود یو ډېر اهم کردار دی. بچي دا موږ چې نن دلته د څوک د سانسلو او دا کومه د ازادۍ سانسلو دا د هغې برکت دی. نو بیا زموږ هم یو حق جوړېږي، زمونږ هم یو ذمہداري جوړیږي چې موږ د هغې په شخصیت د هغې د شخصیت مختلف پهلو باندې روشنۍ واچو. ناصر خان صاحب تاسو ته برکت شاه صاحب په شعرونو په مدد سره او ناصر خان صاحب تاسو سره په ډېر ډیټیل کې د هغې د شخصیت په مختلف پهلو باندې خبرې وکړې. زه ستاسو ډېر ټایم نه علمه ځکه بچې خو یو خبره ته دا کومه چې څنګه تاسو ته ناصر خان صاحب ووایي، برکت شاه صاحب ووایي چې یاره ډاکټر علامه محمد اقبال په سیلف اسټیم باندې په خودي باندې ټوله خبره کړې ده، ټول فوکس د هغې ده. بچې ځان کې یو ډیټرمینیشن پیدا کړې، په ځان باندې اعتبار وکړې. موږ اکثر ماشومانو دا اورو یاره ما کې دا همت نشته، زه دا نشم کولی. بچې د نن نه د دې چونکې علامه اقبال دا تعلیمات موږ ته راکړي دي چې بچې تاسو هر څه کولی شئ. ستاسو مثال د شاهین دی. شاهین چې کوم دی د هغې متعلق خو تاسو ته ناصر خان صاحب وویې، خو زه هم درته یو خبره ایډ کوم چې د شاهین په ژوند کې په لایف کې کمزوري نشته. همیشه هغه په ځان باندې اعتبار کړی دی، په ځان باندې همیشه چې کوم دی نو په ځان باندې چې کوم دی نو ټرسټ کړی دی چېرې زه کولی شم. کله چې دا 40 سال ته ورسېده شاهین، بچې دی واپس خپل نوی ژوند دوباره شروع کړي. دی د ځانه وزر هم لرې کړي، دی د ځانه دا نوکونه هم لرې کړي، دی دا چونچ هم لرې کړي، د ده نوي نوکونه روزي، د ده نوي چونچ روزي، د ده چې کوم دی نو نوی وزرې روزي بچې. او دی واپس بیا هغسې ځوان شي چې کوم ځوان دی د 20 کاله مخکې و. نو بچې د 40 سال نه بعد دی واپس هغې د ځوانۍ حالت ته رسي او دی بیا 70-80 سال ته بیا د ده ژوند رسي بچې. په دې وجه ډاکټر علامه محمد اقبال موږ له تشبیه راکړی دی دا شاهین چې یاره تاسو زما بچی چې کوم دی زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم امتی دی، کوم پاکستانی دی، دا چې کوم دی نو دا شاهین دی. هر یو کس په خپل ځای باندې باز دی، هر کس په خپل ځای باندې شاهین دی. نو بچې دا تاسو نو ځان کې د هغې یو دا صفت پیدا کړي، دا صلاحیت. په دې ورځ باندې که زه د هغې یو څو شعر ونه وایم نو دا به زیاتي وي. نو یو 2-3 شعرونه ما ته ډېر ښه ولګېدل، هغه زه تاسو سره شیئر کوم. علامه اقبال نے فرمایا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. خرشیش ٹوٹ جاتا ہے، خرشیش ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، خرشیش ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے او سجدہ تلاش کر. بچے دا شعرونه استاسو مخې ته رالل، خو دا د خپل ژوند یو حصه وګڼئ، دې پسې اوس وګرځئ چې د دې شعرونو څه مطلب و، حق د هغې مطابق خپل ژوند جوړ کړئ. او زه یو ځل بیا په آخر کې د خپلو ټیمو زمونږ چې کوم جاوید اختر صاحب دی، خاص کر د دوی پکې ډېر اهم کردار دی،
په دې پروګرام په ښکلا کې په هر پروګرام په ښکلا کې الله دې ول صحت سلامتیا سره ډېر ژوند ورکړي سره د ټولو ملګرو کم ملګري چې زموږ دي د هر چا دلته پوزیشن دی او هر ملګری نمبر 1 دی بچې په اخره کې به